سلامونه او احترامات مو ومنئ د کابل ټکي کام کتونکو ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د سمنګان ولایت په درسوف ولسوالۍ کې یو قومندان له خپلو 10 تنو مسلحو ملګرو سره طالبانو ته ورغلی. د مسجد جوړېدو پر سر د ملکیانو او پولیسو شخړه رامنځته شوې. 4 پولیسو او 6 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. افغان سفیر عاطف مشعل د پاکستان د پوځ له مشر سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. د یو نامه مشره وایي په پام کې د راتلونکي میاشت بین الافغاني خبرې پیل شي. د امریکا ولسمشر ټرمپ په یوې تازه کمپایني وینا کې ویلي چې شیکاګو ایالت کې له افغانستان څخه ډیره ګډوډي او جنایتونه روان دي. امریکا کې د کورونا وبا له امله د مړو شمیر له 1,20,000 واوښت. پاکستان کې د جماعت اسلامي پخوانی مشر سید منور حسن مړ شوی دی. هندوستان کې بارانونو او تندر پریوتو درنه مرګ ژوبله اړولې. د خبرونو پای.